مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه په معارف القرآن کې واقع لیکلی یو ښځه بچی کې د ماشوم کې د مالداره ښځه وه یو غلام یې دی نوکر یې دی هغه له پیسې ورکړې ور شماله د پساري نه دا دارو راوړه هغه دارو یې پکار و چې کم د ولادت نه پس د ښځې دپاره یا د ماشوم دپاره پکارېږي دا غلام بار راووت یو سړی وله مخې له ورغې دې غلام ته وایي څه کې وی د پساري نه دارو راوړم وی د دې ښځې څه وشو سړی ورته وایي غیبي سړی وی لورې وشوه وی یو خبره ذهن کې نوټ کا وی دا جینۍ به سلو کسانو سره زنا کوي بیا به د جولاګي د لاسه مري په دې هلکانو سوچ ونه کړه چې دا جینۍ پیدا شوه دا دومره ګناهګاره چې سلو سره به زنا کوي او سل دام غرقه شوه سل نورم برباد کړل راشه قصه خلاصه کا بس سوچ یې ونه کړه ګنې چې الله فیصله خو څوک رد کولی نه شي بس منډه کړې واپس کور ته په ساري دارو یې پرېښودل چاړې راواخېستو ټچ چې هغه ښځه یې په دا خېټه جینۍ ماشوم یې د مور غېږ کې په چاړو واله او یقین یې راغی چې زه بس مړه شوه او هلک وتښتېد دغه اوس خو مرګ راپورې شو غلام هم مرګ راپورې شو دا خو مالدار خلک دی لاړ لرې چې ته بل ځای ته او هلته په الله فضل وکړ کاروبار پیسې میسې خدای مالدار کو تجارت الله غې نه مالدار کو تجارت هغې نه الله مالدار کو او چاته ځان هم نه ښیي چې دغسې ما جینۍ په چاړهواله را تښتېدلې ما مال ډېر شو بنګلې جوړې شوې هغه زمانه کې مریان اوښان ګډې چیلې ارسو شو نوکران شو یو ځل یې زړه کې سوچ وکړو ته راشه هغه کلي ته لاړ شي چې هغه ماشوموالی دې پکې تېر کړی دی او خلپوس یې دې پکې کړي دي اوس به دې څوک څه پېژني بله عمر شوی چکر به ولګو مو به وینم ما څوک څه پېژني چې راغې واقعي چا پېژندنه دې کلي کې چکر ولګاو هېڅ چا نه پېژنده ځان نه خو چا پېژندنه یاره دا مې زوړ کلي دا زوړ کور او دا زړې کوڅې په انسان ډېرې خوږې لګي مونږ چې دلته د مخکې بادرخیلو کندي کې و چې لاړو سړک نه پورې غاړه نو چې قینو که ما به د جومات کې منځ کوم امامتي به مې کوله په دې جومات کې نو چې ما به منځ وکړو ډېرې ورځې به زه په کوڅه نه غورلم دا زمونږ خپل کور دی تیر به وتم خوږې لګي هغه کوڅې نو دې راغی چې څوک مې پېژني نه راشه همدلته ځان له یو بنګلې او نوکران او ځان له دلته سیسټم روان کړه یو ځل یې چاته ویرم واده مې نه دی کړی چې ته یو جینۍ راله وګورئ نوکرانو ته وایي خو چې ډېره خشته خوبصورت دی یاره جي دلته یو جینۍ ده ډېره زیاته خشته ده او د دنیا خلک یې غواړي خو اوسه پورې نکاح نه ده شوې که دې خوښئ طالع وکړو ډېره ښه ده وکړې جینۍ وله وکړه چې جینۍ وله څنګه وکړله واقعي خشته وه خوبصورته وه د نه په عمر هم کمه وه چې څنګه ښځه خاوند د واده یو بل سره میلاویږي او میلاو شو د هغه جینۍ په دې خېټه یو داغ و دې خاوند تپوس وکړو دا څه دي یاره وی دا زمونږ یو نوکرو او زما مور ما ته وی چې ته کله پیدا شوې هغه نوکر مې ولېږو دارو درملو له پساري پسې هغه ظالم چاړه راواغېست راغی او ته په خېټه والی وتښتېد روک ته پته نه لګي او ته خو ما کیم له بوتلې خېټه یې دله وګنډله ته خدای جوړه کړی هغه پته نشته بس سړی خو پوه شو چې دا خو هغه ده چې هغه ما والی ده دا خو زه په مصیبت خو واوړېدم اوس به ورسره څه کوم او چې د ښځې په مصیبت یو ځل ور واوړئ خدای درته خیر کړي ډېر خلک داسې وي ګورې خفه کېږي ما جینۍ نه خوښه او پلار مور ورته وي دله یې کوم یو دا مسله ګورې واورئ د دین مسله چې د کوم هلک یو جینۍ نه خوښه مور پلار دی وله په زور چرې نه کوي دا زمونږ په دې وطن کې یو ډېر غلط رواج دی خو دا زما خوردر او خامخا به کې پلار ورته وایي مور ورته وایي دا زما رویره ده او زما خوردر او خامخا به کې او دا تا له مونږ په ماشوموالي ویلې ده هغه وایي نه مې ده خوښه ما ته داسې ښکاري لکه د خپلې خور دی وایي نه خامخا به کې نو خامخا ځان لیکې که هغه لیکې او ته نه کوم یاره بیا ځان له دویمه وکړه خو بس دا به خامخا کې نو دا ډېر داسې پېښ شوي دي چې بیا اکثر ما ته په دوبۍ کې ما ته په سعودي کې یو هلک راغی یو سړی وي زه په دوبۍ کې پاتې کېږم او زما د ترور لور ده او ما پلار ته وی نه کوم منت مې ورته وکړې پلار مې چې خامخا به کې زما خورده ده مې ځان لیکې که ما لیکې نه کوم نه مې ده خوښه ماشومه ما سره لویه شوې ده نه مې ده خوښه وي ځان نه بیا بله وکړه
وی اقا جنې پلار را په نکاح کړی دی. نو ما نه ده خوښه زه په دوبۍ کې مغه په پاکستان کې ده. اوس ما ته ویلي ځان له بله وکړو چې بله کوم پلار راته غټ غټې خیرې کوي چې نه به کې بله. نو د خدای ظالمه رویره خو دې ټیک دی یو ځای ا دې م غر کړه او دا دې م غر کړه، رویره دې م غر کړه او دا دې م غر کړه. نو دا قصې به یو قطعا نه کوئ. هلک نه به تپوس کوي دا جنۍ د لو کوم خوښه دی که هلک وایي چې نه نو په زور مه کوو ځان له خو نه کې ته خو هغه لکې رویره ځایې یا د ښځې رویره د ښځې خورزه ځایې یا خپله خورزه رویره ځایې ولک غر کې او جنۍ هم غر کې بیا سبا نه خوښه کور یې جوړ نه. نو چې هلک له واده کې تپوس ته کوو، جنۍ هم چې واده تپوس ته کوه، مور دې تپوس وکړي، مشره خور دې تپوس وکړي، دله دې ورکوم خوښه. بعضې وخت ډېرې جنکو هلک نه خو اکثر دارو خوري، مګو دارو یا نور دارو خوري او ځان مړه کړي. دا ولې ظلم کوي خلک؟ دغه رنګې هلک او جنۍ لم نري پکار چې ځان له یو جنۍ خوښه کړي یا جنۍ ځان له هلک خوښ کړي او مور او پلار یې پې نه خوشحاله. د شریعت قانون دا دی چې دواړه د یو مور او پلار او هلک او جنۍ د خپل منځ کې باهمي سلو کې مشوره دې وکړي، په مشوره د یو جنۍ وکړي. دا جنۍ ورکوي چې د جنۍ هم راځئ او د مور او پلار راځئ. ګوره ژوند د هلک جنۍ تېرېږي نو هغوی نه تپوس پکار دی، لیکن تجربه د هغوی نشته، تجربه د مور او پلار یي. نو هغې دې بې تجربې کار نه کوي، مور پلار سره خامخا سلا مشوره دې کوي. او چې در پیښه شوه بیا والله که ته خلاص شي، دا خو داسې جال نه دی، جال کب به د جال نه خلاص شي، خو دې بلا نه بیا خلاصېدل نشته. ځکه خو موږ بشیر جان ته وایو چې خدای ته وګوره نوم وانلې همدغسې ښې. بهر کې زما وروڼو چې هغه وکته خو دا خو مغه بلا ده، بلا شیشه که دا خو په غم خو زه واوړېدم. ما خدا واله چې مسلمان ته خلاص شي خو په جنجال زه واوړېدم. دی خو پوه شو جنۍ لا نه ده پوه، وی ښه دا چل شوی دی وی او وی ښځې یو خبره درته کوم، بس اوس ته د ما ښځی او زه ستا خاوند یم، خلاصې نشته، خو یو خبره ته کوم پټی به نه، چې ته چا والې وی زه یم، تا د مور هغه نوکر زوم، لاړم وتښتېدم او خدای ماله بلا دولت مال ګډې چیرې نوکران که هر څه راکړي دي. او تا ولې والم د خدای ظالمه، وی ما ته بار یو سړي یو خبره کړې ده خو ته به راته اوس الوی. ما ته وی چې دا جنۍ به د 100 سړو سره زنا کوي بیا به د جولاګي د لاسه مري. چا د لاسه؟ جولاګي. ما چې راشه دومره پلیته جنۍ خیږي قصه خلاصه کا. نو ما ووالې اوس د خدای را طرف نه مقرره وه، ته جوړه شوې، ما له خدای دا مقرر کړی چې د خدای مالدار تاسو کرم خو ټول عمر نوکري به مې کوله. رښتیا ووایه تا 100 سره هغه بدعملي کړې ده که نه؟ ای سړیه پرېږده دا خبره، دا مه چېړه. نه اوس خو زما ښځی ال به وی ما ته چې والي سړي دروغ ویلي ما ته که رښتیا یې ویلي ما په حقه والي که په ناجایزه وی رښتیا را باندې وی ټکې درته ویلي دي. ما په شمیرلې 100 سړي ګنده کړي دي، ګناه مې کړې ده، او ته مې رښتونې یو د پاسه سلم خاوند دی. بس هر څه چې شوي دی شوي دی، خدای را پېښه کړه. خو ما ته دا ویلو چې د جولاګي د لاسه به دا مرې. تا له داسې یو محل جوړوم چې هغې کې جولاګي خو څه کوي چې مش او ما شم پکې را دننه نشي. یو قیمتي محل یې وله جوړ کړو، دروازې پردې هر څه، او په هغې مستقل نوکران مقرر کړل چې دې ته به ماشې میږي او مچ هم نه راځي. جولاګي خو به ټول به وجنه چې جاله جوړه نه کړي او پکې دا دننه هم نشي. نوکران یې ونیول، یو ځل ښځه خاوند دواړه په کټ کې ملاستي، یو جولاګي په دیوال ګرځي. دا غټ غوندې جولاګي وي که ستاسو خیالي نو د کونې سره یې شاته یو غټه غوندې غونډس کې غوندې وي، داسې یو شی وي، دا ګرځي. دا جنۍ دی خاوند ته وی دا شی درته یاد کړی چې دا زما مرګ برادره لاسئ. وی اوس ګورو چې ما وجنه که زه یې وجنم. دا جنۍ ورپاسېده، کیړی را واخېسته او په هغې یې غوزار وکړه. هغه څه لږ غوندې ولګېد، په ځمکه را پرېوته. چې را پرېوت کیړی په خپو کړه او خپی پرې راښ کا. قدرت الهي ته ګوره، د جنۍ دا نوک زخم و، دا ګروت یې معمولي غوندې د نوک دا غاړه زخم وه، هغه زهر رالل په هغې کې ننوتل، هغې نه کینسر شو. هغه جنۍ د هغه جولاګي د زهرو د لاسه لاړه، مړه شو. قرآن اعلان کړی دی اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. که په غټ محل کې بادشاه بچ نشو د مرګ نه، که په جونګړه کې غریب بچ نشو د مرګ نه،